کوټو هایډرو پاور پراجیکټ به روان کال 2040 کې مکمل شي. د دې منصوبې نه به 40.8 میګاواټه بجلی پیدا کولی شي. د اوبو نه د بجلی جوړولو دا منصوبه به د کال 2 ارب روپۍ ګټه ورکوي. تفصیلات: د خیبر پښتونخوا د توانایي او برېښنا د محکمې د سیکرټري ښاغلي نثار احمد خان په خصوصي هدایت د توانایي او برېښنا سپیشل سیکرټري ښاغلي عرفان الله خان وزیر د کوټو هایډرو پاور پراجیکټ کوزدیر د سایټ دوره وکړه، چېرته چې هغوی د کوزدیر د ډیپټي کمشنر محمد عارف خان په ملتیا د پراجیکټ د سایټ کره کتنه او معاینه وکړه. په دې موقع پراجیکټ ډایرکټر سلطاني روم روان ترقیاتي کار کې د پیشرفت په باب له تفصیلي معلومات ورکړل. د پراجیکټ ډایرکټر وینا وه چې د دې منصوبې نه به 40.8 میګاواټه بجلی پیدا کولی شي چې د نیشنل ګریډ په ذریعه به یې ترسیل کیږي. ښاغلي سلطاني روم وویل چې د دې منصوبې نه د کال 2 ارب روپۍ ګټه به ترلاسه کیږي. په دې منصوبه د 98% نه زیات کار مکمل شوی دی او د 99% آلاتو د تنصیب کار هم ترسره شوی دی او د روان کال 2040 په نومبر یا دسمبر کې به دا منصوبه مکمل شي. د توانایي او برېښنا د محکمې سپیشل سیکرټري ښاغلي عرفان الله خان وزیر پراجیکټ ډایرکټر ته هدایات جاری کړل چې هغه د ضلعي انتظامیې، پولیس او نور اسټیک هولډرز یا اړونده خلکو سره جوخته رابطه ساتي. دې نه وروستو سپیشل سیکرټري د پراجیکټ ټیم په شمول د منصوبې د مختلفو برخو او پاور هاوس چینل معاینه وکړه او ضروري هدایات یې جاری کړل. سپیشل سیکرټري ښاغلي عرفان الله خان وزیر وویل چې کوټو هایډرو پاور پراجیکټ د سیمې دپاره بیخي زیات اهمیت لري او د حکومت د انرژي په سیکټر کې دا یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.